أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. درود شريف وعي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د پیښور او د ګردونوا محترم خطباء او علماء او ائمه او حضرات، دانن مجلس د محترم رور جناب حضرت مولانا مستقیم صاحب زید مجدهم او د حضرت مولانا مسکین شاہ صاحب دامت برکاتهم پا محنت باندې او پا خواره باندې یو نمائنده مجلس جوړ شوی او د دې مجلس مقصد دا دی چې راتلونکي کم انتخابات تی پاغ انتخاباتو کی منگا دا دے قوم صحیح رہنمائی کو او دے قوم تا یو صحیح لار برابر کو. زمارونو دا علماء مقصد امدق دے، دا علماء مقصد خلقو تا دا نیغ لار دعوت ورکول لی، دا صراط مستقیم دعوت ورکول لی، دعوت الى الحق او دعوت الى الصراط. صراط مستقیم تا و حق طرف تا عوام تا دعوت ورکول لی او دا عوام صحیح رہنمائی کول لی. دا دی سیاست دا لفظ دیر بدنام شوے دے، جسو کموی سیاست او سیاسی لیڈر او سیاست دا دومر لطاڑ شوے دے چی خلقی دا دی نم نا نفرت کئی، خلق کو دا نم دا سیاست بدی شی او داغی وجہ دا کہ دا دی نم استعمال غلط شوے دے، دا نم غلط استعمال شوے دے. حالانکہ سیاست دا انگریزی نم ندے، دا فارسی نم ندے، دا اردو نم ندے، دا عبرانی نم ندے، دا سوریانی نم ندے، دا عربی لفظ دے. او عربی کے کتاسو دا سیاست مفہوم او معنی دا لغت پا کتابونو کیو کتلا نو علماء مختلف معنی کئی خود دا طولو ما به الاشتراک او دا طولو متفقہ معنی چی دا طولو معنو رجوتا کیگئی اغدادا چی قیام علی شی بما یصلحوہو دا یوشی پا دا سے طریقہ باندے نگہبانی کول او نگرانی کول چی دا غشی اصلاح شی، یوشی لپدا سے طریقہ توجہ ورکول او دا یوشی پدا سے طریقہ باندے اہتمام کول او نگرانی کول چی دا غی اصلاح شی. مثلا پکور کی او مشر دے، اگا دا خپل بی بی دا خپلو بچو دا خپلو نوکرانو دا سے خیال ساتی چی دا غی اصلاح شی، داغی امن قائم شی، اگوی تا سکون ملو شی، داغی دا دین او دا دنیا دا دوارو خیر ملو شی، اگوی دا شر نبچ شی، اگوی دا بہر نسوک حملو نکی، سوک ڈاکو نکی، سوک غلو کی انکی، او دا دی خد او دا بچو دا اخلاق او دا قائد و خیال و ساتی دیتا سیاست وی. یا دا یو قوم مشری او خپل قوم پزان راغون کی، دا خپل قوم زان سر متفق کی، دا دی قوم دا غریب خیالو ساتی، دا دی قوم دا مسلمان خیالو ساتی، دوی تا منز، دی تا روجا، دی تا انسانی حقوق، دا خد دا خاون، دا بچو دا پلار، دا بچو دا پلار دا لونو دا حقوق ورطاو خی، دا دوی شرعی او دینی اصلاحو کی دی تا سیاست وی. دا ملک سیاست چسو کئی سمطب دا خپل وطن دا خپل رعیت خیال ساتی، خ نگرانی با کئی او دا سے نگرانی با کئی دا خپل
مخلوق د الله د مخلوق او د خپل قوم او د خپل رعیت چې د هغې اصلاح وشي، دا ته خراب نشي. غټه خبره د عقیدې اصلاح ده، د عمل اصلاح ده، د اخلاقو اصلاح ده، چې دوی د اعمالو د اخلاقو اصلاح وشي، د دوی امن راولي چې دوی کې جګړه جوړه نشي، دوی ته سکون میلو شي، په دې د بهر نه څوک را نشي، دوی ته نبوي لارو ښودلی شي او د دوی د غریب او د کمزوري پوره خیال وساتلی شي. دا سیاست دی. اوس دا قسمه سیاست خود دی د پیغمبرانو کار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، چې د پیغمبرانو سیاست با د بنی اسرائیل سیاست خو پیغمبرانو کړی دی. بیا زمونږ سیاست په دغه طریقه چې دا مې درته کومه معنا وکړه د لغت په انداز باندې او د اهل لغت د تشریح په بنیاد باندې، نو د ټولو نه لوی مصلح د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضور پاک د خپل امت اصلاح کړی دا، پوره نگرانی ورته کړی دا. امت عقیدی بچ کړی دي، اعمال ورته بچ کړی دي، اخلاق ورته بچ کړی دي، بهترین اعمال اخلاق ورته خولی دي. امت کې امن راوسته دی. د مدینه منورې زندګۍ کې تاسو مخکې وګورئ چې د اوس او د خزرج په منځ کې څومره جګړې وې. د حضور پاک راتلو سره هغه بایچاره قایمه شوه، پل منځ کې سره روړه شو او قرآن حکیم د هغې ذکر کړی دی وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، چې تاسو د دوزخ د کندې په غاړه باندې ولاړ وې، الله د هغې نه بچ کړی، امن یې راوسته. که چا غلا کړې ده هغه ته سزا ورکړې ده چې آینده دپاره څوک غلا ونه کړي. که کم انسان هغه بدعملي کړې ده او په معاشره کې عریانیت او بدعملي خورول غوښتلی دي، رسول الله مبارک سخته سزا ورکړې ده، دورې ورکړي دي، رجم یې ورکړی دی چې امت د دې نه بچ شي. که چا قتل و قتال کړی دی، حضور پاک سخته سزا ورکړې ده چې آینده لپاره قتل و قتال بند شي. دا کار خو کړی رسول الله مبارک دی. دا هغه نه پس حضرت ابوبکر صدیق، دا هغه نه پس حضرت عمر فاروق، دا هغه نه پس حضرت عثمان ذوالنورین، دا هغه نه پس حضرت علی مرتضی، دا هغه نه پس حضرت معاویه، حضرت عمر ابن عبدالعزیز. دا خو زمونږ کابیرو. سیاست خو خلق هغې نه زده کوي او زده کړی دی. ما یو ځل د برطانیې د سابقه وزیر اعظم ټوني بلیر یو بیان کته، هغې بیان کې هغه څه وایي، هغه نه چا تپوس کړی یو صحافي چې ستا آئیډیل څوک دی، یعنی هغه انسان چې ته غواړې چې زه د هغه په طرز سیاست باندې حکومت وکړم، هغه انسان چې د هغه طور او طریقې مطابق زه خپل ملک وچلوم او د هغه په طرز زه خپل سیاست وکړم، دا څوک دی؟ لکه دلته پرویز مشرف ویلو وی زما آئیډیل کمال اتاتورک دی، هغه چې څه کړي دي زما زه به هغه شی په دې ملک کې مروج کول غواړم. نو دنه تپوس کېږي ټولې ډېر نه چې ستا آئیډیل څوک دی؟ عجیبه جواب ورکوي. دا د تاریخ حصه ده، دا د اخبار حصه ده، دا د سوشل میډیا حصه ده، دا د پرنٹ میډیا حصه ده، دا د فیسبوک او د نیټ سره ته کتې شي. هغه جواب کې وایي زما آئیډیل عمر فاروق دی. هغه چې کم سیاست کړی دی په دنیا کې او کم امن قائم کړی دی او کم عدل قائم کړی دی او عوامو له کم انصاف هغه ورکړی دی او غریبانانو کونډو له او یتیمانانو له هغه کم خپل حقوق ورکړی دي، د دنیا په تاریخ کې دا چا هم نه دي ورکړی. نو سیاست لفظ بدنام شوی دی. یعنی سیاست په خپل مفهوم کې په صحیح طریقه د خپل امت او په صحیح طریقه د حضور پاک د امت او په صحیح طریقه باندې د شریعت په دایره کې دننه د رسول الله مبارک د امت بهتر نگرانی کول دی ته سیاست وایي. دا خو زمونږ کابرو کړی دی، دې نه ولې موږ مبرا یو؟ اوس دا شی که موږ اغیارو ته پرېښود دا سیاست او عالمان د دې نه کناره کش شو او دا موږ اغیارو ته پرېښود، څه مو خیال دی چې کم خلک به دا سیاست استعمالوي؟ دا به هغه خلک استعمال کړي چې د سیاست دا نوم نه به بینځي. بیا دا خو موږ علماو پرېښود دا شی. د دې سیاست د لارې الله انګریز اوسته دی وطن نه، د دې سیاست د لارې ستا قادیانې نن په آیین کې غیر مسلم اقلیت قرار دی. نن ستا قادیانې ځان ته آییني طور مسلمان نشي ویلی، نن ستا قادیانې ځان ته د مسلمان په حیث باندې هغه الیکشن نشي لړاولی.
نن ستا قادیانې د مسلمان په حیث باندې خپل ووټ نشي کاسټ کولی. دا ولې؟ دا د دغه سیاست حصه ده چې ستا علماو په اسمبلی کې کوم سیاست کړی دی. زه افسوس کومه زموږ بعضې وروڼه هم د دې نه متاثر شي او دوی به زر ده ووایي یاره خلک دې تپوس وکړي یاره مولیانو ته خو مولی صاحب او ته سیاست دی به زر سټ وګرئ. یاره څوک نو تاسې به سټ وګرئ څوک نو بس یو ډله بازي ده نو. ای های افسوس افسوس افسوس. د ختم نبوت تحریک چلے د ختم نبوت تحریک چلے په پاکستان کې او د دې ختم نبوت په تحریک کې 10,000 کسان شهیدان شو. 10,000 کسانو د رسول الله مبارک په ناموس قرباني ورکړه. په لارو کوڅو کې د ختم نبوت پروانو او د ختم نبوت پتنګانو وینې قرباني ورکړه. د بچو قرباني ورکړه. د ښځو قرباني یې ورکړه. د لوڼو قرباني یې ورکړه. ښه مضبوطه قرباني ورکړه. زبردست. قانون بدل نشو. قانون همغسې و. قادیاني همغسې ځان ته مسلمان وی. لیکن خبر راغلی اسمبلی ته مولانا محمد مکی چې دا نن سبا کم په مکه مکرمه کې تقریر کوي مکی صاحب باندې مشهور دی. تاسو به د هغه د اردو تقریرونه ډېر اورېدلي. دا د هغه زباني خبره ده. حضرت مفتی صاحب مفتی محمود رحمت الله علیه ما ته راغلی و دلته مکې شریفې ته او زما میلمه و. وی ما ته وایي چې مکی صاحب ملتان کے قاسم العلوم کے درس میں کہو حدیث و درس میں کہو راوتم سیاست تا علماء راوستم کی راز سیاست تا حصہ میں پکی واغشتا الیکشن تا ادریدم قومی اسمبلی ممبر شو خوچی قومی اسمبلی تے اصور دے لالم رالم او غا حالات ما وقتل نو ما با دشپی خدای تا جلل چی خدای پس گناہ دینے والے د احادیثو د باغچې نه دې راوچت کړم نو خدایه ګن ته دې راوستم دا رزه کم دی ته راوستم الله څه ګناه مې کړې ده هلته د رسول الله مبارک د حدیثو باغچه کې ناستم ولې د حدیثو ستا ټول هم دا خبرې کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا حضور پاک دا فرمایلی فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا حضور پاک دا کار کړی دی فعل فی حضرته کذا ولم ينکر علیه حضور پاک مخ کې دا کار شو انکار پہ نه دی کړی د رسول الله مبارک دا ویخته دی د حضور پاک دا عقیده دا د رسول الله مبارک عمل دی د کردار دی بچو سره دا سلوک بیبي سره دا سلوک گاونډي سره دا سلوک سفر کې دا خوب کې دا سے خوب کړی دی په ویخه دا کړی دی د رسول الله مبارک پورا نقشې نه محدث تاویږي را تاویږي د محدث کار څه دی ټول د پیغمبر نه تاویدل د حضور پاک حتی ویخته مبارک سنگو سترګې مبارکې سنگوي د سترګو مبارک ورنګې سنگو غاښونه مبارکې سنگو مخ مبارکې سنگو په لاره به سنګته د ټول محدث دګې او طالبانو ته هم دا خبرې کوي ما وی خدای کمه باغچه کې ناستم د پیغمبر باغچه کې نو هغې نه دې راوچت کړم نو اسمبلی ته دې راوستم دا څو شو پروردګاره واقعي د مارونو په اسمبلی کې بیا سی هلته به دې په ښځو نظر لګي بیا په کومو ښځو به دې نظر لګي بې ادبي دې معافي بې ادبي دې معافي اسمبلی ته بعضې ښځې ټولې نه چې سار وختي دي اول بیوټي پارلر چکر لګوي هلته ځان ډولي کي هلته ځان ښه برابر کي هغې نه پس اسمبلی ته ځي د پیغمبر د بخاري ترمذي میانس کې ناستم نو اسمبلی ته رالم چې دې خوا مخ اړم په ښځو نظر چې دې خوا مخ اړم په ښځو نظر د ښځو په ویښتو په سټ په لاسونو نظر یا خدایه دا دې څوک کړل پروردګاره ته خو هر کار د خیر کې خو څه غلطي مې کړې ده څه ګناه مې کړې ده چې په هغې دې نیولې او دې ځای ته تاروستې په دې سوچ کې به پروت یم دا ما څه کړي دي دا سیاست ته زه ولې رالم دا درس حدیث مې ولې پرېښوده د اسمبلی ته زه ولې رالم هلته ټول نظر په طالبانو دلته په دې خلکو نظر او بیا وزیرانی دی خزه ته به خامخا سوال وچته کوېسچن انسر جواب بدله ښځه درکوي هغې سره به ډیبیټ هم کوې ولې بعضې وخت کې مکالمه کې یو بل سره خبره اترې هم راشي سبق یې وسم دا څو شو وی دی کې د ختم نبوت تحریک شروع شو
چې د ختم نبوت تحریک شروع شو او خلکو زبردست قرباني ورکړه زمارو قربان شم د هغې خلکو نه هغه لسو زرو کسانو نه چې ځانونه یې شهیدان کړل اسان کار نه دی ګران کار دی مضبوطه قرباني ورکړه اسمبلی ته خبره راله اسمبلی کې مناظره جوړه شوه مناظره څنګه جوړه شوه هغې طرف ته په اسمبلی کې میرزا ناصر دی هغه سره خپل وکیلان دي هغه سره خپل ګروپ دی دې خواته چې علماو د شپې کوم میټینګ وکړه نو هغې زمان هم تجویز کړه چې مقابله به په اسمبلی کې مفتی محمود کوي نورانی صاحب هم دی پکې نور علما هم دي ګڼ شمېر علما پکې دي خو فیصله په مو شو چې په اسمبلی کې به بحث د میرزا ناصر سره چې دا هغه وخت کې د قادیانانو هغه باطل خلیفه و دی به کوي او هغه ځان سره خپل وکیلان هم راوستي هغه زمونږ کتابونه هم راوړي سپیکر ناست دی او دی کې میرزا ناصر پاسېده او سپیکر ته وایي چې جناب سپیکر دا مولیان چې دي تر دوی خبرو له اعتبار ورکې دی په موږ د کفر فتوا لګولې ده یہ لوگ تو ہمیشہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو کافر بناؤ یہ تو مسلمان کم بناتے ہیں اور کافر زیادہ بناتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہے راستوں میں اور کوچوں میں اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور مساجد میں ان کا کام یہ ہے فلان کافر فلان کافر فلان کافر کل دیوبندیوں نے بریلیوں کو کافر کہا تھا پرسوں بریلیوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے اہل حدیث نے دیوبندیوں کو کافر انہوں نے اس کو کافر اہل حدیث نے بریلیوں کو کافر بریلیوں نے اہل حدیث کو کافر ان کا کام یہ ہے یہ تو لوگوں کو مسلمان کم بناتے ہیں اور کافر زیادہ بناتے ہیں تو ان لوگوں کی ان باتوں کو آپ نے اتنی اہمیت دی کہ اسمبلی کا اجلاس بلا دیا ہمیں بلا دیا ان کی چھوڑ دو ان لوگوں کے کفر کے فتووں کو ان کی جیبوں میں تو کفر کے فتوے ہیں ان کی جیب تو کفر کے فتووں سے بری پڑے ہیں ان کی فتووں کی کیا اہمیت ہے اور بیسے چلو کا میرزا ناصر فوراً پوسٹر راوستل کتابوں نے راوستل اگر میری بات پر آپ کا یقین نہیں تو یہ دیکھ لو یہ بریلیوں کا پوسٹر ہے اس میں اس نے لکھا ہے دیوبندی کافر دیکھو یہ اس کی کتاب ہے یہ دیکھو اور یہ دیوبندیوں کا پوسٹر ہے دیکھو یہ کہتے ہیں کہ بریلوی کافر ہے اور ان کی یہ کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ بریلوی کافر ہے یہ اہل حدیث کا پوسٹر وہ کافر ہے یہ بریلیوں کا پوسٹر اہل حدیث کافر ہے یہ ان کے فتوے ہیں ان کی کتابوں اور ان کے پوسٹر کو آپ ذرا دیکھیں تو ان کی کام تو فتوہ بازی ہے یہ تو فتوے لگاتے ہیں کفر کے تو آپ نے اگر ہم پر انہوں نے فتوہ لگا لیا کہ اگوی خدان تا احمدیان ہوئی چی احمدی کافر دی نو دا خودی پرون یو بل تنویلی دی انہوں یو دیناس دی سبب مونگا مورسر یو دیناس دی دوی کار خون دا فتوی لگول دی وی چی دا خبر اکلا طولو مونگ یو بل تا قتل چی دے سر سکو حضرت مفتی صاحب ہوئی چی اللہ زمازلت یو الہام ہوگا زمازلت کہ اللہ یو القا اکلا یو خبر واچولا نو دا پاسے دا تاسو ټول چونکہ علماء ہے نمائندہ خلق ہے نو دا خبر دا ما غور سر وورے وی دا پاسے دم وی ما وی چی صاحب دے دا خبر ٹک گئی بالکل زمان دیوبندیانو ټولو نا بازو پا بازی بریلیانو پا ټولو نا دا کفر فتوہ لگولا وجہ دا کفر اس بیان کلا ادا دی پیغمبر علیہ السلام لدا خدای درجہ ورکای او دی اولیاء علم دا خدای درجہ ورکای اگر اطلاع چی دوی تا ورسیدلا اگوی داغی وجوہ دا کفر نے انکارو کچھ نا 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 من خو پیغمبر دا خدای درجہ ندا ورکڑی من خو اولیاء دا خدای درجہ ندا ورکڑی من خو دا ندی کڑی من خو قبر پرستی ندا کڑی من خو دا ملی عبادت نکو من خو دا اللہ عبادت کو من چی پا دوی دا کفر کم شکون کڑیو کم وجہ بیان کڑیوے دوی آغا وجونا انکارو کچی من کے دا وجہ نشتا پا خبر ہمارا سے اگوی انکارو کچی دا وجہ من کی نشتا من خپلا فتوہ پس واغشتا من معافی خوارو بریلیانو فتوہ لگولیو پہلی حدیثو مثلا پا دیوبندیانو یہ درود شریف نمانی دا پیغمبر مبارک شان گٹا ہوئی دوی فوراً دیوبندیانو جواب ورکو اہل حدیثو جواب ورکو چکم وجوہ الکفرو اگین انکارو کو چھ نا 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 درود شریف کو چھ سوک نمانی مسلمان نہ دے قرآن کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ مبارک دا درود حکم ورکڑے دے اور چھ سوک دا پیغمبر مبارک شان گٹاوئی دا سر نہ مسلمان نہ دے سوک دا پیغمبر توہین کی دا سر نہ مسلمان نہ دے
څوک چې خلکو ته دا وایي چې مدینې منورې ته مه ځئ د سر نه مسلمان نه دی د مدینې د حضور پاک مینه څه کې چې د پیغمبر د کلي مینه د ایمان حصه ده د پیغمبر مبارک د بچو مینه د ایمان حصه ده د حضور پاک مینه د ایمان حصه ده نو دوی چې کم اعتراض کړی چې په مونږ یې د کفر فتوا د کومې وجې نه ویلې وه د هغې وجوه الکفر نه مونږ انکار وکړو چې دا په مونږ کې نشته هغې خپله فتوا واپس واخیسته اوس مونږ په دې فتوا لګولې ده د دې خبرې چې دوی د رسول الله مبارک نه پس بل پیغمبر مني او چې څوک هم د پیغمبر مبارک نه پس بل پیغمبر مني یا بل رسول مني نو فیصله دا ده چې دا کافر دی دا د فتوا ده دا د قرآن شریف د آیتونو نه معلومه ده دا د رسول الله مبارک د احادیثو نه معلومه ده نو چې څوک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی مني بل رسول مني کافر دی مونږ په دې دا فتوا لګوله دوی دې هم د دې کفر د وجې نه انکار وکړي دې دې ووایي چې مونږ بل پیغمبر نه منو دې دې ووایي چې د رسول الله مبارک نه پس بل رسول او پیغمبر نه دی راغلی دې دې ووایي چې مرزا غلام احمد پیغمبر نه دی دې دې ووایي د دې وجې د کفر نه د انکار وکړي لکه څنګه چې بریلیانو انکار وکړو دیوبندیانو انکار وکړو دوی دې انکار وکړي چې دا زموږ خبره نه ده د حضور پاک نه پس بل پیغمبر نه راغلی او نه به راشي زه خپله فتوا واپس اخلم زما رور دې راځه راته رغړه باسم ځان ته هغوی چېرته له دې نه انکار کولی شي دیوبندیانو باندې چې بریلیانو الزام ولګو هغوی نه دا ممکن نشته بریلیانو چې په دیوبندیانو الزام ولګوي دا ممکن نشتا دیوبندیانو چې بریلیانو لګو دا ممکن نشتا مونږ په دوی چې کوم الزام ولګاو دوی دې مونږ دا ممکن نشتا مونږ مرزا غلام احمد ته پیغمبر نه وایو مونږ د حضور پاک نه پس بل پیغمبر نه منو د دې وجې د کفر نه دې انکار وکړي بالکل زموږ وروڼه دي اوس یې ځان ته راته رغاړه بس خپله فتوا واپس اخلم سپیکر مخ ورواړو مرزا ناصر ته دې وجوه الکفر نه انکار کې بس په هغه یخې اوبه توی شوي دا خو ډېره مختصره مه وې دا ډېرې اوږدې خبرې دي خلاصه د کلام دا وه چې په 7 ستمبر باندې الله پاک ستا په قامی سملی کې د ختم نبوت هغه د 10,000 مرګرو د وینو هغه لاج وساته او قادیانې په آیین او په دستور کې غیر مسلم قرار شو دا د چا برکت دی وایه د مفتی محمود رحمت الله علیه برکت نو ما مخکې ورځو کې مې یو خبره وکړه تاسو ته مې وایم زه وایم چې ملا وایي ما له په اسمبلۍ کې څه کړي دي مې چې اسم ونه کړي ملا اسم ونه کړي ملا دله لار هم جوړه نه کړي ملا درته سړک هم جوړ نه کړي او ملا اسم ونه کړي خو چې ما مفتی محمود رحمت الله علیه ما له د رسول الله مبارک شمله که موجته کړې ده او جامع راله د پیغمبر مبارک پاکه ساتلې ده قسم په خدای که دا د مفتی محمود احسان زه او زما بچي او زما نوسي تر قیامته پورې مې هېر کړي دا سیاست د ملا صاحب دی او چې بیا ډاکټر شیر علي شاه صاحب بقول د هغه چې کله مفتی محمود صاحب مدینې منورې ته راغی دا بل پاس شو چې ذات نه به قادیاني مسلمان نه وایي دی به خپل عبادت خانې ته هغه ګند عبادت چې دی کوي دې ته به مسجد نه وایي مرداړه ورته وایي او کار څه ورته وایي دی به د مسلمان مقابله کې مقبره کې ځان نه ښخوي دی به د اقلیت په بنیاد الیکشن ته ودرېږي الیکشن کې به یې سا اچوي چې دا بل پاس شو مونږ ډېر زیات خوشحاله وو دا ډاکټر شیر علي شاه صاحب د خولې خبره ده نو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه مدینې منورې ته راغی ډېر زیات مونږ ورته استقبالیه ورکړه وی د وی چې نیغ ځم رسول الله مبارک ته سلام اچوم په باب السلام ورغی مونږ ورسره وو په رسول الله مبارک سلام واچو ډېر سات ولاړو بیا په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر زیات بار وته چې بار وته واپس په باب السلام راغی وی مونږ چې حضرت څه کې یو ځل بیا ورځم مونږ وی صاحب سلام دی وکړو راځه لږ مونږ سره لاړ شه دمه به شي نو په اطمینان به بیا راشي وی نه نه مقصودي مسله خو زما پاتې ده نه نکتې ته اوس وګوره داسې لیډر دی خدای هر چاله ورکړي داسې لیډر وی زما اصلي مقصد خو پاتې دی دا خو زه وختي ورلم او خپل مسنون سلام مې واچو په رسول الله مبارک او د هغه په مبارکو ملګرو اوس چې کوم مقصد د مدینې ته راغلم هغه مقصد له ورځم مقصد څه دی اوس رسول الله مبارک ته د پاکستان د قوم د طرف نه د ختم نبوت د میدان د ګټلو مبارکباد ورکوم اوس دې له ورځم او ورغې
حضرت مفتی صاحب او ډیر جاتے رسول الله مبارک ته وجړل او دا الله رسوله د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه تا ته تبشیر او تا ته مبارکباد دی د پاکستان مسلمان په آئین او په دستور کې قانونا ستا شمله اوچته کړه ویې ګټله نو دمارونو رسول الله استاتا مبارکباد یہ مفتی صاحب چې راووته موږ ځان سره دمه که وایي ځم موږ وایي چې صاحب یو سوری دمه وکړه ډېر ستړی شوی وایي ځم پاکستان ته پاکستان د جدړو ملک دی چې ته بلغم به پېښ شوي بلغم به پېښ شوي دا د علماو سیاست نو که ته د سیاست دا معنا کې چې بربنډتوب دی وي که ته د سیاست دا معنا کې چې ښځې به راوځي د اسلام آباد پر روډونو باندې او د پردې نه انکار به کوي او د نکاح نه به انکار کوي او د اسلامي غیرت او کلچر نه به انکار کوي نو دغه سیاست د ملا نه دی او که ته د سیاست دا معنا کې چې د قوم بهتره نگراني د قوم د اخلاقو د سنتو مطابق نگراني د قوم د عقاید او د اعمالو بهتره نگراني د قوم بچی دین ته متوجه کول د قوم د بچو د حضرت علی او د حضرت حسن و حسین په نقشه ویښول او د قوم د لوڼو په چهرو باندې او په وجود باندې د حضرت فاطمه او د حضرت عایشه جلک لیدل نو رښتیا ووایه چې دا سیاست د عامي کار دی که دا د ملا کار دی دا د ملا کار دی اوس به راشو د موجوده وټونو له ډېر دوستان زموږ یو خبره کوي حاجي دې وټونو الیکشن کې ډېر خلک دا وایي مړه یو له موټ مو ورکوه یاره وی کېنه په قلا چې یو چا له موټ ورنه کې زما وروڼو مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستان وګوره په معرف القرآن کې لیکلی دی او د هغه په هغه خطباتو کې هم شته چې اوټ یو درې حیثیته لري دا اوټ خو عبادت دی اوټ یو شفاعت دی ته سفارش کې مونږ چې د سفارش وایو ته سفارش کې چې دا سړی اهل دی دا اهل نه دی او سفارش که د ښه سړي کې نو ثواب دی پکې کم شي کې چې ثواب وي هغه عبادت دی او سفارش چې د خراب سړي کې نو ګناه ده او قرآن شریف وایي من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها زنویم دا اللہ قرآن که ښه سفارش دی وکړه ثواب به میلو شي که خراب سفارش دی وکړه ګناه به میلو شي نو قرآن سفارش ته ښه ویلي دی او بدې ویلي دی قرآن سفارش ته عبادت ویلی دی نو ته د وټ په ذریعه خو سفارش کوي چې دا سړی اهل دی دله مشري ورکوي دا سړی اهل نه دی دله نه ده پکار نو سفارش عبادت لري قرآن عبادت وي ته وی نه دی نمبر 1 دویم څه شی دی دا وټ دا وکاله ده ته د حکومت د طرف نه تاله یو توکیل درکړی ته وکیل کړی تا ته یو تا وکاله څه ته وایي تفویض ته وایي یو شی کسی کو کوئی کام سپرد کرنا تا ته یو کار سپارلی دی چې ته دا کار په صحیح طریقه سر ته رسې او که په غلطه طریقې سر ته رسې اوس تا خپله خوښه ده که ته وایې زه ووټ نه ورکوم نو تا د هغه سفارش نه انکار وکړه ګناهګار شوې که ته وایې چې زه دا توکیل نه کوم وکاله نه کوم ګناهګار شوې ځکه تا له دا حق درکړی دی حق د استعمال نه کړه کوم حق دې ستا په غاړه پروت دی هغه د استعمال نه کړه ګناه دې وکړه او وټ شهادت ته گواهی ورکړه چې دا اهل دی او کم نه دی او قرآن څه وایي لا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه خطرناک گناه ده چې گواهی دې پټه کړه ولې پټه ووایه چې یا دا اهل دی یا دا اهل دی نو شهادت څنګه عبادت نه دی نو ډېر خلک وایي مه ورکوه وټ نو زه درته یو مثال در کوم زمونږ په علاقه کې مخکې چې کوم وټونه
نو په هغه وټونو کې یو مولانا صاحب به خلکو ته ګرځېده او دا د لارو لختو وټ دی، د دې د شریعت سره هېڅ تعلق نشته او پام کوئ دې کې سوال دی. بس ملا بعضې وخت چې خدای لیوني کې نو څه به کوې ورسره، شته پکې هر قسمه پکې شته، بیا به ورسره څه کوې. نو بیا خو خلک د ملا خبره مني، نو ډېرو نیکانو دیندارو خلکو په وټ کې حصه وانغېسته. نو چې دیندار خلک په وټ کې حصه وانخلي او د ملا ومني، نو مقابله کې به څوک پاس کېږي؟ تاسو یې راته په خپله ووایئ، بې دینه به پاس کېږي. ته وایې زه خو وټ نه ورکوم، یو د شهادت پټ کړه، بل چې ستا کومه وکاله وه هغه دې استعمال نه کړه، بل سفارش دې استعمال نه کړه. نو چې تا ونه کړه او مثلا 80 کسان نیکان صالحان دي، 80 کسان او دا 10 کسان فاسقان دي، او د 80 کې د او یو کسان وټ استعمال نه کړ، نو 10 کسان وټ نیکانو استعمال کړ، اخوا 10 استعمال کړ، نو فایده چاته وتله؟ اګان ته وتله که ونه وتله؟ او که دې 80 نیکانو استعمال کړی وي، څوک په میدان ته راغلی و؟ نیک سړی. فایده څه شوه؟ فایده دا شو چې ګنده خلک رالل، صاحب سیلابونه رالل، تاسو ته پته ده هغه سیلابونو کې د بار نه انجیوز رالل. انجیوز چې رالل نو انجیوز به خلکو لا چاله لار جوړوله، چاله به یې ټیوبل جوړو، پمپ هینډ پمپ، چاله نغدې پیسې، چاله بلاکونه راوړل، او د هغې په آړ کې هغې انجیوز لګیو د قادیانیت پرچار شروع کړ، د پرویزیت پرچار یې شروع کړ. چې دا پرچار یې شروع کړ، اقا مولي صاحب ماله راغی، ما ته وایي چې مولانا صاحب دا به څه کوو؟ مې ولې؟ وی راشه وګوره په شولګر کې او په دعا وکې د قادیانیت پرچار کېږي او د پرویزیت پرچار کېږي او د بېدینۍ پرچار کېږي او جنکۍ ګوله وګرځي او پرچار کوي، دې سره به څه کوو؟ داسې ما ته وایي. نو ما وی چې د چا دپاره دې پرون چغې والې دي او ویلي دي چې مه ورکوئ دا اوټ، دا د لارو لختي کار دی، نو ستا په وجه ډېرو نیکانو خلکو ووټ ورنه کړل او یو ګنده سړی پاس شو، اوس هغه له لاړ شه که نه؟ وی تللی یم ورپسې، وی ما ته وی په ارام کښېنه، ته خپل لمونځ اودس کوه، پرېږده چې څه څوک کوي به خپل کار به کوي. وی حتی کې چې وزیر اعلی صاحب لم تللی، وی هغه م راواپس کړم چې ستا دې سره څه کار دی؟ ورشه ته خلکو ته وایه چې قادیانان کېږئ مه که نه. وی ما ورته وایي چې نه سرکاري طور بند کوي، سرکاري طور دی انجیوز دی چې دی مونږ له جوړ نه کړي، څوک به یې جوړوي؟ نو مې اسمانه څه غواړئ؟ وی تا نه دا غواړم چې میدان ته راوځه. مې مولانا صاحب میدان ته به وروستو راوځو، خو له اول به یې اوس زه پوه کړمه، مې د قیامت په ورځ چې دا څومره خلک قادیانان شي او څونه پرویزیان شي او څونه بېدیني خوره شي، دا به ټول ستا په کاته کې جمع کېږي که خیر انشاءالله ټوله. مې که تا په دې حلقه کې هغه وخت کې مخالفت نه وې کړې او یو عالم پاس شوی وي، یو نیک سړی پاس شوی وي، نو نن به یې د خپلې حلقې او د خپلې علاقې په اسمبلۍ کې دفاع کړې وه، ته به په ارام ناست وې، د قادیاني پلار هم دلته څه نه شو کولی، د پرویزي پلار هم دلته څه نه شو کولی، او بیا تا خو به په خپله وې چې دا د لارو لختي کار دی، اوس څه کوې ورسره؟ مې قسم دی چې دا میل به تا ته د قیامت پر ورځ چولې کېږي، سپی درته وایم. او تاسو له مثال در کوم، یو سړی دی په دې جومات لیپۍ کوي د الله د رضا دپاره، او تا ورته پوړۍ ولګوله او بیا دې پوړۍ لرې کړه او هغه بره لیپۍ وکړه، نو ته په ثواب کې د هغه شریک شوې که نه شوې؟ وایه ورسه ورته. او چې یو سړی غلا کوي او تا ورته پوړۍ ولګوله او هغه لاړه او غلا هغه وکړه، کور ته هغه سامان یوړه خو پوړۍ تا ولګوله، نو ته ورسره په هغه ګناه کې شریک شوې که نه شوې؟ نو خوښه دې خپله ده که نه؟ پوړۍ چاته لګې؟ دا به نه وایه چې یاره په دې کې زه عیسه نه علم، عیسه دې وانغېسته، ته نیک سړی او عیسه دې وانغېسته، نقصان چا ته ورسېده؟ صالح انسان ته ورسېد او فایدې بل طرف ته ورسېده. علماء کرامو تاسو نماینده وفد یې، په تاسو دا ذمه داري عاید کېږي چې تاسو خلک پوه کړئ، د خلکو غوږونو ته خبره ورسوئ، یو دا خبره د خلکو غوږونو ته ورسوئ، خلاصه درته یم چې په ټولو کې خلک کیسه وایي، او چې تاسو خلکو ته وایئ کیسه والی، نو انشاءالله هغه به نیکان خلک وي، هغوی به خامخا په وټ کیسه والي، او دویم د خلکو غوږ ته یو بله خبره ورسوي. هغه اخري درته ویم د اغیارو ته طرف نه یو سوچ ته هغوی وی په ملک کې موږ ملا ازم ختم کر، ملا ازم ہم نے ختم کر دیا، مدارس کا زور ہم نے ختم کر دیا، ملا کا زور ہم نے ختم کر دیا. ملا ختم کړی دی،
د هغوی دا سوچ دی. اوس که چرته ما پر ابل یو ځای کې یو خبره وکړه په زموږ بعضې دوستان وایي چې دا کتاب د خدای قرآن دی. مې دا غلطه وایي، دا قرآن نه دی. وایي دا د خدای کتاب دی. مې بالکل د خدای کتاب نه دی، دا خو موږ جوړ کړی دی په پریس باندې. هلکه تاسو مې راته برند برند شوی، جلیل جان خو راته بالکل داسې راپنیغ شو. خو لږ صبر کوه، جلیل جان ما ته راپنوکو شو چې دا څه وی. دا خو موږ په پریس جوړ کړی، د خدای کتاب نه دی، دا قرآن نه دی. دا جنډه د پیغمبر نقشه جنډه ده، دا پیغمبر جنډه نه ده، دا خو موږ په پریس چاپ کړې ده. لیکن یو خبره درته وکړم، دا جنډه د پیغمبر نه ده، خو دا چې کومه برګه جنډه ده نو دا په یو جهاد کې د رسول الله مبارک د جنډې رنګ برګو د هغې نقش دی. څه شی دی؟ نقش. او دا کتاب قرآن نه دی، بالکل نه دی، دا د دین کتاب نه دی. خو یاره مولا صاحب سره چې کوم کتاب یې هغه د څه د دین، نو د دین د کتاب نقش دی، نقش. مونږ قطعا دا نه وایو چې دا د خدای کتاب دی. مونږ قطعا دا زمونږ د ماشومان په جوش کې راشي نو بیا دې یې وایي. مونږ قطعا دا نه وایو چې دا د پیغمبر جنډه ده، قطعا نه وایو. خو مونږ وایو چې د پیغمبر د جنډې څه شی دی؟ نقش. او د الله د کتاب نقش دی. اوس تا نه یو تپوس کوم، تا دلته په دیوال ځان ته بیت الله نقش جوړ کړی دی، د هغې عزت په کې که به نه کوې؟ په کور کې چا د بیت الله نقش جوړ کړي، د مسجد نبوي د ګنبد نقش یې جوړ کړي، نو هغې ته څوک په بد نظر کتی شي؟ دا خو بیت الله نه دی که نه، خو ته طواف نه کوې، بیت الله خو په مکه شریفه کې دی. او دلته چې د مسجد نبوي نقش جوړ کړی دی، نو دا خو مسجد نبوي نه دی، دا خو د هغې نقش دی. لیکن د دې نقش خلک عزت کوي که نه کوي؟ د رسول الله مبارک د نعلینو نقش خلکو جوړ کړي که نه جوړ کړي؟ د هغې خلک عزت کوي که نه کوي؟ نو د دې جنډې به عزت کوي. دا د رسول الله مبارک د جنډې نقش دی، د دې کتاب به عزت کوي. نو اوس واوره، اوس که دا الیکشن کې دا جنډه او دا کتاب ناکام شو، نو ستا دا مخالفین به وایي چې جنډه مو دله راوغورځوله که نه، کتاب مو دله راوغورځو که نه. نو د دې نقش بېعزتي دې خوښه ده؟ وایه که نه؟ او اغیار به څه وایي؟ هغې وایي مونږ وګټله، په پاکستان کې ملا یې زمونږ ناکام کړ. نو ستا په یو سیټ ګټلو نه ګټلو څه پاکستان نه روالیږي او نه پې بادېږي. خو که دا سیټونه تا وګټل نو اغیارو له دې مضبوطه څپېړه ورکړه. هغې به وایي چې یاره مونږ څونه محنت کړی و په پاکستان کې چې ملایزم ختم کړو، نو مونږ ختم نه کړی چې خپل مقصد کې ناکام شو. هغوی نو که ته دا خپل نقش کامیابول غواړئ او دا خپل نقش د غورځېدو نه بچ کول غواړئ او اغیارو له په مخ څپېړه ورکول غواړئ چې پاکستان کې ملایزم نه دی ختم، جمدی دی الحمدلله، او د مفتی محمود بچي په هر میدان کې تر د کونسلرې پورې مضبوط ولاړ دي انشاءالله. نو انشاءالله چې باطل به خپل مقاصدو کې ناکام شي انشاءالله. دا مو خوښه ده که نه ده خوښه؟ نو دا دوه پیغامه خلکو ته ورسوئ. باقی د موجوده حالاتو په مطابقت خو ورته زه ووایم زبیر علي صاحب چې رښتیا خبرې ډېر خالق دی. د ختم نبوت د مجالسو یو رونق دی او صاف ستره هلک دی. زما خو ډېر خوښ دی چې رښتیا درته وایم، او نیک هلک دی، پاک هلک دی. او بل علما کرام منتخب کړی دی، د ځانه نه دی ولا په زور درېدلی، ما ته م ویلي چې بالکل په زور درېدلی دی، او علما کرامو منتخب کړی دی. نو چې علما یو انسان منتخب کړي به د هغه کامیاب دی، بس دا د هغه غټه کامیابي ده او درېدل دي. چې علماو منتخب کړه، علماو ودرو، او دا یوازې مولانا فضل الرحمن صاحب یا ستا د صوبې امیر منعت الرحمن صاحب یوازې نه دی، دا د ټولې صوبې د علماو نمایندګان دي. دا د ټول پاکستان د فقهاو محدثینو د مدارسو د محتممینو د ټولو نمایندګان دي. نو انشاءالله چې دا ورځ نیمه پاتې را او سبا د جمعې ورځ ده او د جمعې خطبې دي، نو هغې کې به دا پیغام خلکو ته رسوي انشاءالله العزیز. او انشاءالله قرآن شریف کې الله فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. تاسو کوشش کوئ د الله مدد به تاسو رہی انشاءالله العزیز. نو الله پاک دې د کتاب باندې چې څومره علما ولاړ دي یا د علماو ملګري ولاړ دي، الله یې ټول کامیاب کړي. او بالخصوص زموږ ورور زبیر علي صاحب ډېر خالق دی، یقین کوه که هغه زما په بیلات باندې پیرزو شي، ډېر نیک هلک دی او ډېر خالق دی.
او د ستاسو د دې سیټ ډېر اهمیت لري. دا یو سیټ که تاسو وګټه نو بس تاسو لپاره غټه کامیابي ده. دا به لوی شکست شي اغیارو له. دنیا ته به یو پیغام لاړ شي چې پېښور ښار خلک په دین مین دی، د پېښور ښار خلک د علماو لمنې سره لاندې ولاړ دي، او د پېښور ښار خلکو د علماو عزت محفوظ کړو. خدا نه خواسته بیا به څه وایي چې د پېښور د ښار د خلکو نه ملا ازم ختم کړی دی، بربنډتوم پکې راوستی دی. نو الله یې دې مصداق موږ نه ګرځوي. الله یې تاسو کامیاب کړي. جی ښه، نو دا خو خبرې ستاسو په خدمت کې ما وکړلې. یو مې په سیاست مې کې، یو مې درته پیغام درکړ چې خلکو ته به څه وایې انشاءالله العزیز. حاجي صاحب راځه، ما ته بد وکړل چې راغلې. دا ټول ستا نمایندګان دي. نو دې هلک ته وګورئ، بس نورې خبرې وروسته دي. بس نورې ما درته ټولې قصې نورې خلاصې کړې، ټولې قصې مې درته خلاصې کړې. دا غریب ناجوړ هم دی، بیمار هم دی، او دا انسان د دې لایق نه دی چې دی ناکام شي، او نه دی په خپله ودرېدلی دی. خلک په خپله درخواستونه کوي، ما ودروي. چې په خپله درخواست وکړي ما ودروي، هغه سره د الله مدد نه، او چې خلک یې مجبور کړي، او بیا علما یې مجبور کړي، او محدثین یې مجبور کړي. امید د الله نه ساتم چې انشاءالله د الله مدد به ورسره کوي خیر انشاءالله. او چې تاسو علما کرام نو بس ما راته خپلې خبرې خلاصې کړې. دی هم بیمار دی او ما ښه پوه کړی. نو خپل محنت به کوئ، خپل کوشش به کوئ، او دا به یو جهاد ګڼئ، او دا پیغام به سبا که خیر انشاءالله ټول قوم ته رسوئ که خیر انشاءالله. زما خبرې خو یادې شوې که نه؟ ټول قوم ته به رسوئ چې دا بچې خدای پاک په 19 تاریخ باندې سرخرو کی، او زمونږ دا نقش د کتاب او دا جنډا چې کوم نقش د رسول الله مبارک د جنډې دی چې دا لاندې رونه غورځېږي، او څوک دا نه وایي چې جنډه مو دله په ځمکه وغورځوله او کتاب مو دله په ځمکه وغورځو. چېرې دې سپېره اواز نه خدای پاک مونږ په حفظ و امان کې وساتي. الله دې دلم په ګټه ورکړي، دې خدای پاک کامیاب کړي، په ښو غوټونو دې خدای کامیاب کړي، او چې څوک هم په کتاب ولاړ دي او علماو په اعتماد کړی، الله یې ټول کامیاب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.